د پلار لیکونه لور ته. لیکوال جواهرلال نهرو. ژباړن نسیم سلیمی. رامایان او مهابارت. تر ویدي عصر، هغه عصر چې ویدونه پکښې لیکل سوي ول، وروسته یو بل وخت راغی چې د حماسو د عصر په نامه یادېدی. د حماسو عصر یې ځکه بولي چې په هغه وخت کې دوې سترې حماسې لیکل سوي دي. حماسې هغه اوږده نظمونه دي چې د اتلانو یا قهرمانانو کیسې پکښې بیانېږي. ته پوهېږې چې هغه دوه کتابونه رامایان او مهابارت ول. د حماسو په عصر کې آریایان په شمالي هندوستان کې د ویدیانا تر غرونو پورې خپاره سول. لکه څنګه چې ما درته ویلي دي، دا مځکه یعنې آریاورته نومېده. هغه څه چې اوس متحده ولایتونه نومېږي د مدهیا دیشا یا منځني وطن په نامه یادېدی. بنګال ته یې وانګا وایه. دا یو په زړه پورې حقیقت دی چې ته ښایي وغواړې په وپوهېږې. که د هند نقشې ته وګورې او تصور وکړې چې آریاورته د همالیې او ویندیا د غرونو ترمنځ پرته وي، د نوې میاشتې یا هلال شکل لري، ځکه یې نو آریاناورته یا د سپوږمۍ وطن بللی. اندوس معنا میاشت، نو آریاورته یعنې د اندو مځکه. د آریایانو د نوې میاشتې شکل یا هلال ډېر خوښ و او داسې فکر یې کاوه چې ټول هلال شکله ځایونه مقدس دي. د هغوی ډېر ښه او غټ ښارونه لکه بنارس هلال شکله ول. زه نه پوهېږم چې ته خبره یې او که نه چې د ګنګا رودلا په الهاباد کې د نوې میاشتې یا هلال شکل لري. لکه څنګه چې پوهېږې رامایان د رام چندرا او سیتا سره د لانکا چې اوس سایلون یا سریلانکا نومېږي د پاچا راون ترمنځ د جنګو کیسې دي. اصلي کیسه یې والمیکي په سانسکریټ لیکلې ده او ډېر نور اشکال یې په نورو ژبو لیکل سوي دي. تر ټولو ښه شکل یې تولسیداس په هندي ژبه لیکلی دی چې راماچاریتا ماناس نومېږي. په رامایان کې ویل کېږي چې بیزوګیانو په جنوبي هندوستان کې له رام سره مرسته وکړه او د هغه بیزوګیانو مشر قهرمان هنومان و. کېدای سي چې د رامایان کیسه په حقیقت کې د آریایانو د جنګو نقل وي چې د جنوب یا جنوبي هندوستان له خلکو سره چې مشر یې راون نومېدی جنګېدل. بیزوګیانې به ښایي هغه تورپوستکي خلک ول چې په جنوبي هندوستان کې اوسېدل. رامایان له ښایستو کیسو څخه ډک دی، خو زه دلته په هغه باره کې څه نه وایم، ته یې پخپله باید ولولې. مهابارت تر رامایان ډېر وروسته راغلی او تر هغه ډېر غټ کتاب دی. دا کتاب د آریایانو او درویدیانو ترمنځ د شخړو بیان نه کوي، بلکې د آریایانو د بیلو بیلو ډلو ترمنځ د یو لوی جنګ په باره کې دی. خو د جنګ په هاخوا یو ډېر ښه کتاب دی. ډېر ښه فکرونه او نکلونه پکښې کې سته. تر هر څه زیات موږ ته په دې سبب قدر لري چې په ځان کې یو ښکلی شعر یعنې بګواد ګیتا لري. دا کتابونه په زرهاوو کلونه پخوا په هندوستان کې لیکل سوي دي. دا به نو بې له سترو انسانانو څخه چا لیکلي وي. که څه هم دا کتابونه ډېره موده پخوا لیکل سوي دي، بیا هم په هندوستان کې تر اوسه ژوندي دي او هر کوچنی یا ماشوم په خبر دی او پر لویانو یې اثر کړی دی.